لا تحزن د اندېښنو په ګردابونو کې د هیلو او خوښیو څرک د عربي نړۍ د پیژندل شوي لیکوال ډاکټر عایض القرني د شاهکار اثر لا تحزن پښتو ژباړه چې استاد فرید احمد هلال کړې ده پر بلبل اپیز حکمتاریان درته وړاندې کوو. یا الله ژباړه د اسمانونو او ځمکو ټول مخلوق له همدې الله تعالی نه غوښتنې کوي او هغه هره ورځ په یو بیل شان کې وي. کله چې په دریاب کې توپان راشي او دریاب اوبه په څپو شي توندې هواګانې راوالوځي نو بیړیوان او ورسره سپاره خلک په یوه خوله همدې ذات ته په چغو سر کیږي او پر ژبو یې د یا الله نارې وي. که لاروی او یا کاروانونه په شاړو دښتو کې لار ورکه کړي نو همدا الله تعالی رابلي. کله چې پر طلبګارو ټولې دروازې وتړل شي غوښتونکو ته څه نه ورکول کیږي او څوک یې فریاد نه اوري نو هغوی الله تعالی رابولي او الله تعالی په هر حال کې د خپل بنده فریاد اوري. کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراخۍ سره در باندې تنګه شي له غم او اندېښنې نه د ساره خفه شي نو الله تعالی ته غږ کړه او هغه راوبله. لکه یو شاعر وایي کله چې د زمانې مصیبتونو را لاندې کړم او د خلاصې لار مې ورکه شوه نو نیمه شپه راپاڅېدم او خپل رب ته په زاریو شوم. د هغې له برکته مې راتلونکې هره ورځ له خوښۍ ډکه او روښانه شوه. ښې او غوره کلمې پورته الله تعالی ته خیږي. همدا شان له زړه نه دعا مظلومې اوښکې له درده زګیروی دا ټول الله تعالی ته رسیږي. د اړتیا پر مهال د نیمو شپو په دعاو کې هغه ذات ته لاسونه لپه کیږي. په ستونزمنو حالاتو کې سترګې هماغه لور ته ور اوړي او په پیښو کې هماغه ذات ته فریاد کیږي. په سخته کې همدې الله تعالی ته زاری او فریاد کیږي. زړه او روح په الله تعالی ډاډمنېږي. احساسات او اعصاب په دې سره یخیږي. تللی عقل بیرته راګرځي او زړه پر دې ډاډمنېږي چې الله تعالی له خپل بنده سره د رحم چلند کوي. الله تعالی څومره ښکلی او خوږ نوم دی چې په زړه پورې سم تعبیر لري. له الله تعالی پرته په دې نامه بل څوک نشته او نه سیال لري. د ده د نامه په اخیستو زړونه باغ کیږي او له ټولو دنیوي اندېښنو نه بې پروا کیږي. یوازې د نامه په اخیستو کې دومره خوند او برکت دی لکه یو شاعر وایي ستا د جلال او قدوسیت د بیان لپاره به د الفاظو زیرمې ختمې شي خو تعبیر به بیا هم نیمګړی پاتې وي. یعنی دغه تعبیر د الفاظو د وس خبره نه ده. الله تعالی سره د مینې لارې چارې د الله تعالی له ولیانو نه نقل دی چې په زړه کې د الله تعالی د محبت پیدا کولو لارې چارې په لاندې ډول دي. لومړی د الله تعالی پیرزوینې رایادول او پر هغې شکر کول. دویم له نیکانو سره ناسته ولاړه د هغوی حالات پیښې او کتابونه لوستل. دریم د ژوند په ټولو چارو کې د سنتو پابندي. موږ ته الله تعالی فرمایي چې تاسې له ما سره اړیکه ټینګه کړئ او زما شئ. بیا موږ پر خپل کار ښه پوهیږو. تاسې ما راضي کړئ نو زه به له تاسې خوښ شم. د دې داسې مثال دی لکه یو پاچا ولسمشر یوه لویه میلمستیا وکړه. په هغې کې د هېواد ټولو امیرانو او رئیسانو ګډون لره. وزیرانو رئیسانو ټولو میلمنو او کوربنو هماغه یو شان خواړه وخوړل چې ورته چمتو شوي ول. په خوړو کې څه توپیر نه و خو مرتبې بیلابیلې وې. نیکمرغي په ایمان او نیک عمل کې د ښه ژوند راز نغښتی دی. پوهه او معرفت ترلاسه کړه. دیني کتابونه لوله ځکه په دې سره غمونه او اندېښنې لرې کیږي. له ګناهونو توبه وباسه. د الله تعالی نافرماني پرېږده ځکه دا ژوند تباه کوي. د قرآن کریم تلاوت ډیر کوه او تفسیر هم مطالعه کوه. د الله تعالی ذکر ډیر کوه ځکه په دې سره زړه ژوندی کیږي. له خلکو سره ښېګړه کوه چې په دې کې د زړه سکون غښتی دی. زړه له حسد او کینې نه پاک وساته. بې ځایه خبرې او له اړتیا ډیر خوراک کول پرېږده. د نن په فکر کې اوسه. تیر هیر کړه او د راتلونکي غمونه پر ځان مه باروه. په اندېښمنو حالاتو کې په ناوړه سوچونو پسې مه درومه. غوسه مه کوه. په هر حال صبر کوه او ځان له بښنې سره اشنا کړه. ستونزې او مشکلات ځان ته مه ډېروه بلکې ښه تدبیر وکړه. په ستونزمنو حالاتو کې شته نعمتونه رایاد کړه چې مصیبت درنه سپک شي. بده خبره په خپله ویونکي ته زیان رسوي. د دنیوي تمې پرته له خلکو سره د الله لپاره ښه کوه. په اندېښمنو حالاتو کې د یوه ښه کار په اړه فکر کوه او ځان په هغې کې بوختوه. د نن کار سبا ته مه پرېږده. الله تعالی چې څه شتمني روغتیا او داسې نور درکړي پر هغې خوښ اوسه. له نږدې او لرې ټولو خپلوانو سره ښه چار چلند کوه. همیشه له الله تعالی نه د بښنې عافیت او نیکو چارو وس وغواړه. یو بزرګ فرمایي ما 2 داسې شیان زده کړي چې د ژوندانه په ټولو ستونزو کې راته اساني رابخلې. د هغوی نه یو همت او بل د وخت پابندي ده. د دغو دواړو شیانو په کارولو سره له لوی نه لویه ستونزه اسانیږي او د ژوند په هر پړاو کې دغه دواړه شیان ازمویل شوي دي.
فکر وکړه او شکر وباسه. که تاسې د الله تعالی درکړیو نعمتونو ته ځیر شئ نو ځان به د الله سبحانه وتعالی په بېشمېره نعمتونو کې له سر نه تر پښو پورې ډوب ومومئ. لکه چې الله تعالی فرمایي ژباړه که تاسې د الله تعالی د نعمتونو شمیرل غواړئ نو نه شئ شمیرلی. حقیقت دا دی چې هغه ډیر بخښونکی او مهربان دی. پورته ښکته مخې ته شاته له هر لوري پر تاسې الله تعالی خپل نعمتونه لورولی دي. روغ بدن، سولیز چاپیریال، کور، کالی، خوراکي او څښاکي توکي، د موافقې هوا او اوبو شتون، سترګې، ژبه، لاس او پښې، دا ټول څومره اریانونکي نعمتونه دي. یعنی له تا سره ټوله نړۍ شته خو پرې نه پوهیږي. لکه الله تعالی فرمایي ژباړه خپل ښکاره او پټ نعمتونه یې پر تاسې تمام کړي دي. ته دوی سترګې، یوه ژبه، دوی شونډې، دوه لاسونه او دوی پښې هم لري. فبأي آلاء ربکما تکذبان. ژباړه نو تاسې به د خپل رب کوم نعمت دروغ ګڼئ؟ تاسې ته دا څه وړه خبره ښکاري چې سړی دې پر خپلو پښو ګرځي؟ ډیر داسې خلک شته له دغه نعمته بې برخې دي او پر خپلو پښو د ګرځېدو په ارمان وي. ته څومره په خواږه خوب دی، خو څومره داسې سترګې شته چې د درد او یا څه ستونزې له امله د خوب لارې څاري. او که الله تعالی مکړه غمونه او اندېښنې دې له سترګو خوبونه وتښتوي ته بیا ویده کیدی شي. همداشان ته خپله ګېډه له خوندورو خوړو ډکه کړه، خو څومره داسې خلک شته چې د ناروغۍ او یا نیستۍ له امله له خوندورو خوړو نه بې برخې دي. او که د هغوی په څیر ستا ګېډه هم له ناروغیو او دردونو ډکه شي نو څنګه به د خوراک څښاک ته زړه وشي؟ الله تعالی درته سمعي ځواک درکړی چې له امله یې اورېدل کولی شي. او څومره داسې خلک شته چې ښه روغ جوړ غوږونه لري خو اورېدل پرې نشي کولی. تا ته یې لیدونکې سترګې درکړي دي، سره له دې چې تا به په ټولنه کې څومره ړانده لیدلي وي چې د لیدو په ارمان وي. دې ته فکر وکړه چې اورېدل کولی شي، کوڼ نه یې، لیدل کولی شي، ړوند نه یې، په بدن روغ یې، عقلمن یې، لیونی نه یې، له څومره سترو امتیازاتو برخمن یې. دا ووایه چې د احد د غرو هومره پر سرو زرو به دې یوه سترګه ورکړې؟ د یوې سترې ماڼۍ په بدل کې به د ژبې پرې کولو ته غاړه کېږدې؟ د سر له ویښتو نه د پښو تر ګوتو پورې د الله تعالی په بېشمېره لورونو کې نغښتل شوی، خو ته پرې نه پوهېږې او بیا هم په غمونو او اندېښنو کې لالهانده ژوند کوي، سره له دې چې په تن روغ او په ګېډه موړ یې. ولې د مفقود په اړه اندېښنه او پر شته شکر نه کاږي؟ په مالي تاوان خفه خو پر الهي ډالیو او نعمتونو بې پروا پروت یې. دې ته ځیر شه او شکر پرې وکاږه، ځکه قرآن کریم دې لور ته بلنه کوي. لکه چې فرمایي ژباړه او په خپله ستاسې په خپل وجود کې ډېرې نښې شته، آیا تاسې په ځیر کتونکي نه یئ؟ د ځان، خپلو خپلوانو او چاپیریال په اړه ښه سوچ وکړه، نو هر څه به درته په ډاګه شي. ژباړه دوی د الله تعالی ښېګڼه پیژني، بیا ورڅخه منکریږي. تیر په هیر، تیر را په زړه کول او په اړه یې په زړه کې کرل ریبل ستره ناپوهي او لیونتوب دی، ځکه داسې سوچ ښې ارادې وژني. همدا لامل دی چې هوښیاران تیرې خبرې زیرمه کوي، زنځیرونه پرې اړوي او بیا یې نه یادوي، ځکه چې تیر شي نو هیر شي. پوهان وایي د تیرو خبرو په یادولو اندېښمن کېدل بې ګټې دي، ځکه مړي را ژوندي کول، لمر بیرته ختیځ او ماشوم د مور ګېډې ته ستنول، شیده بیرته تیو یا سینو ته، اوښکې بیرته سترګو ته ستنول ستاسې په وس کې نشته. او هوښیارتیا دا ده چې اوسنی وخت را کلک کړئ او په تیرو پسې ونه ژاړئ، ځکه په تیرو غمونو ژړل داسې دي لکه چې په روانه سړی شاته ګوري او تاسې پوهیږئ چې کاروان همیشه مخ په وړاندې درومي، نو تاسې هم د ژوند د لارې مخالفت مه کوئ. نننۍ ورځ د عمر رضی الله تعالی عنه وینا ده، کله چې سبا را پاڅئ نو د ماښام انتظار مه کوئ، ځکه ستاسې هم دغه ورځ ده. مه په تیرو سوچونو کې ډوبېږئ او مه د راتلونکي په اړه اندېښمن کیږئ، ځکه ستاسې ژوند نننۍ ورځ ده. که خپل ټول فکر نننۍ ورځې ته راټول کړئ نو د کلونو کار پکې کولی شئ. پر نننۍ ورځ خوښ شئ، پر خپله روزۍ او کور صبر او شکر وکړئ او د الله تعالی پر خوښۍ ځان خوشحاله کړئ. ژباړه نو څه چې زه درکړم هغه واخله او شکر پرې ادا کړه. تاسې ته پکار ده چې په خپلو زړونو او مغزونو کې د دې عبارت یا نننۍ ورځ ستاسې د انځور کینوئ. که تاسې نن خوندور خواړه او توده ډوډۍ خوړلې وي نو د تیرې ورځې لوږه او سړه سپوره تاسې ته څه زیان اړولی شي؟ خپله نننۍ ورځ د ګټورو چارو په ترسره کولو کې تیره کړه او هسې مه ضایع کوه. په حدیث شریف کې دي هره ورځ چې لمر راوخیږي نو ورځ دا اعلان کوي که نن ورځ څه ښه کار کولی شي نو ویې کړه، ځکه چې زه بیا نه راځم او د نن کار سبا ته نه دی پرېښودل پکار، ځکه په تیر پښیمانتیا څه ګټه نه لري او د راتلونکي په اړه د خوبونو لیدل نه دي پکار. هغه هسې وهمونه او د چا په وس کې نه وي،
نو ځکه که څه کول غواړي همدا نن یې وکړه. که ته د خپل ځان په اړه پولادي هوډ ولري نو هغه به تا دې نظریې ته سرکوزی کړي چې زما ژوند فقط همدغه یوه ورځ ده. له دې امله نننۍ ورځ شیبه په شیبه د خپل زړه او اندامونو پر تزکیه او د خپلو اعمالو پر سمونه بوخت اوسه او دا ووایه چې همدا نن به زه ژوندی یم، د خپل رب په عبادت کې به کوښښ وکړم او همدا نن ورځ به زه په خپل زړه کې د فضیلت نیالګی کینوم او د شرارت ونه به ورڅخه له بیخه وباسم. همدا نن ورځ به زه ژوندی یم. نن باید له خپلو خلکو سره ښېګړه وکړم، د مسلمان ورور په جنازې پسې به لاړ شم، د کوم ناروغ پوښتنه به وکړم، کوم وږی به موړ کړم او له کوم بېوزله نه به دفاع وکړم، پر کشرانو شفقت او د مشرانو عزت به وکړم. هو همدا نن ورځ به زه ژوندی یم. خو ای ماضي، د لمر له پریوتو سره ته هم لاړې، ستا پر تلو به ژړا ونه کړم. اوس مې ته نشي لیدلی چې ستا د بیا راتلو لپاره به ودرېږم. اوس ته د همیشه لپاره لاړې او ای مستقبله، ته خو په یوه پټه او غیبي نړۍ کې استوګن یې. ستا په اړه خپل نفس له وهمونو سره نشم تړلی. سبا هیڅ هم نه دی، ځکه هغه لا راغلی نه دی. ای انسانه، د نیکمرغۍ په قاموس کې هم دغه نننۍ ورځ ارزښتمنه ده او په خپلو فضایلو یې راسمبال کړه. مستقبل تر راتلو پرېږده. ژباړه: د الله تعالی فیصله راغله، اوس د هغې لپاره تلوار مه کوئ، بیړه مه کوئ. آیا تاسې له پیدایښت نه مخکې بچي غواړئ؟ میوه له پخېدو نه مخکې خوړل خوښوئ؟ سبا راتلونکی دی، خو څه حقیقت لري؟ ځکه نه وجود شته او نه یې څه خوند. موږ باید په حال کې ځانونه بوخت کړو، نه دا چې له راتلونکو ستونزو وډار شو. ځکه الله تعالی پوهیږي چې هغه مهال را لاندې کولی شو که نه، ځکه معلومه نه ده چې سبانۍ ورځ لیدلی شو که نه، نیکمرغي او بدمرغي ترلاسه کولی شو او که نه. مهمه دا ده چې سبانۍ ورځ په یوه غیبي نړۍ کې پرته ده. پله ته تر رسیدو له مخه پر پله تلل ناپوهي ده. ښایي پله ته تر رسیدو له مخه پل ونړیږي او یا موږ ور ونه رسیږو، او دا هم کیدای شي چې ور ورسیږو خو روغ جوړ پرې پورې ونوځو. د راتلونکي په اړه ذهن ته پراخه ځای ورکول او د یوه غیبي کتاب پرانیستل شرعاً او عقلاً ناوړه کار دی، ځکه دا له سیوري سره پهلواني ده. په دې نړۍ کې زیاتره خلک د خپل راتلونکي په اړه د لوږې او تندې، فقر او نیستۍ، غم او درد اټکلونه کوي چې دغه ټولې شیطاني وسوسې او دسیسې دي، لکه چې الله تعالی فرمایي. ژباړه: شیطان تاسې له فقر نه ویروي او شرمناک چلن غوره کولو ته مو هڅوي، خو الله تعالی خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسې هیله من کوي. الله تعالی د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه ذات دی.